السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم روجې لنډولو لپاره راغلی یم ورواړو او روجه مې لنډوله خو روجه راته اوږده شوه یاره اوږده داسې شوه چې تږې شوم نو دا کسان مې ولیدل ماشومان دي د سکول ماشومان دي روینګ کوي په اوبو کې په دې ډنډ کې د دغه کوي کشتۍ ګرځي دا د سکول سټوډنټان دي ورزش کوي ورسره خوا کې چې کوم دی بل موټر والا کشتۍ هم روانه ده دې خوا خو نور د ډېر تاسو زه وایم که څه داسې خوند درله درکړي ځکه چې تیاره به شي انور سترګه ده دی خوا دلته اکثر واړه راځي دی چې په دې اوبو کې لامبي نن خو د اوبه څښا دي ځکه چې وورې ویلې شوي دي او کیسې شوي دي ټول ګندونه دي اوبو ته راغلي دي دا روینګ روان دی نو سوچ مې کو چې مونږ تاسو په سویندونو او خوړونو کې خودکشي کوو او دا خلک پکې داري چې کوم دی لوبې کوي سوچ ورته وکړئ ورکه به تاسو زوم ان کړم چې تاسو دا خلک هم ووینئ نږدې نه او هلکان او جینکۍ مکس دي که نه مکس مطلب دا دی چې نو دې ته دا د منټل هیلث دپاره یا د ذهني صحت دپاره ډېر زیات ضروري وي لوبې مونږ چې سړی لیونی شوي ني او وایو تر هغې پورې انتظار کوو چې پوجي ګاډی به ولیدو پوجي ګاډی خو چې وشته پوهان وایي چې کوم دی پوهه سړی دی زه نه وایم داسې که نه ځینې خلک وایي چې بیا پوهه سړی دی خو هغې ته انتظار کوو چې دی پوجي ګاډی ویلي یا به چې کوم دی اوتې بوتې وایي نو د هغې نه پس به چې کوم دی نو مونږ هغه ډاکټر له بوځو یا چې پوره لیونی شوي ني که نه لارو کوڅو کې خلکو پسې کاڼي نه ولي نو هغه حساب سره نو لوبې د صحت دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي که هغه هلکان وي او که جینکۍ وي د هغې دپاره ډېر زیات ضروري زه سخت تږې شوم روژه ماتې ته تقریبا 3 نیم ساعته پاتې دي نو الله دې خیر وکړي خدای مې دا روژه اسانه کړي والله دې وکړي چې تر ماښامه ور ورسومه که نه د نیک اعمالو سره یوازې د خولې د کوري سره نه د چا خوا هم بوځمه دلته خو یو ماسي راغلې ده نو هغې چې کوم دی سپی م راوستې هغې سپی راپسې رامنډه نه کړي یارېږم ځنګل دی بس سوچ کوئ تاسو دا پکې بال لابیل پروت دی دې کې خو دلته چې کوم دی نو لومبړې ممبړې مې وي دلته اکثر راځي هلکان او جینکۍ راځي په دغه د ګودر غاړه ده یو رقم لامبي دی د اوبو کې لامبي یو ورځ به د هغې ویډیو هم جوړم که الله کړي خیر خو په کوجه کې ځکه چې روژې د خرابې نه شي که نه ځکه دې خلکو خو دا کلتور دی کلچر دی زموږ خو کوم دی نو کیسې دا دي چې مونږ خو چې کوم دی نو د چیل پړونې اچو یا سره نور پړونې اچو مونږ کلچر او مذهب دغه دی بیسیکلي وګوره ګرافه ټیم جوړه شوې دلته پکې دا پکې لا بیا غره ته خلک ختې دي وګوره کاڼو لم رنګونه ورکړی شوي دي او دغه کیسه ده زه چې لوړ شو داسې راځئ نو بس ترور هغه سپی مې د نه ونه خوري دا پکې چې کوم دی نو سیوریج سیسټم دی ګوره په غر کې چې کوم دی نو د سیوریج سیسټم شي که بره کوم کورونه دي نو خلک دلته راځي مثال لکه د پمنو چینې دی په صوابۍ کې یو علاقه ده ته پمنو چینه وي هغې کې غر ته خلک ځي خلک چې کوم دی نو څوک پکې نشوله ځي وچ از ناټ ګډ که نه ښه خبره نه ده او څوک پکې چې کوم دی نو ملګري بوځي ځان سره څوک ځان سره چرګان اوسي څوک ځان سره چې کوم دی نو خپل ملګري بوځي هلته کې چې کوم دی چینچیانو والا رکشو والا راځي دا ځنګل دی په ځنګل کې لاره څه راځي پس به چې کوم دی نو هسې سپرلی شروع شوی دی دا ونې به شنې شي بیا هم راولمه که خیر دلته هم ګرځومه او مقصد چې کوم دی تاسو را ټول امریکا چې کوم دی نو څو پورې ژوندی یم او څه مخې له راځي به در ښایم او بس زه وکیل خان یم دس اټ که څوک پرې خفه کېږي او که څوک پرې خوشحالېږي زه وکیل خان یم او چې کله نه یم نو بس بیا به تاسو وګورئ چې وکیل خان نشته که نه بیا به ویډیوګانې نه راځي بیسیکلي او راشه دې خوا کورونو ته وګورئ به ښه په غر کې جوړ دي خو وینئ په هر ځای کې چې کوم دی دا د سیوریج سیسټم پکې شوی دی دلته کور الله هغې جوړېږي که نه چې هغه کور کې چې کوم دی دا لاره پکې لکه نوې جوړه شوې دا خو مخکې ما نه ولیدلې که نه نو مخکې بره پکې کورونو ته وګورئ او کیسو کاتو ته وګورئ دا پکې فلیټونه دي که نه دې خوا بره پکې فلیټونه دي او زه چې داسې ورو بس به بیا داسې راکوشم په مزه مزه ځمه الله دې خیر وکړي د خیره دې وي زما سوري ته مه ګورئ راځئ یم که نه او بس زه ځان د مازدیګر لمانځه له هم رسومه له خیره سره او دا خبره نو دغه کیسې دا ګورئ بل د سیوریج سیسټم ته پکې وګورئ یاره میسج پکې راشي دا څه لانجه ده ما اپچانه کړمه نو دا خبره دا وینئ پولونه پکې جوړ شوي دي لاندې خلک دې ځای کې به تاسو که خیر ګرمۍ کې چې کله موسم ګرم شي دې ځای ته به تاسو بیا زه راولم تاسو بیا ووینئ چې کوم دی نو تاسو به چې دلته کومه ګڼه ګوڼه وي سم ګودړ خلک لوی هلکان او جینکۍ دا ټول پکې دلته لامبي او کیسې راغستې دې ونې ته وګورئ څومره غټه ونه ده راپرېوتې ده نه چا ووړه نور به څوک راځي که نه نه پرې چا جګړې وکړې پاڼو ته وګورئ ګیر چاپېره ځنګلونه دي او د دې ځنګلونو تاسو ته پته شته یو راز څه دی په دې راز چې کوم دی که نه نو یو خو دا پاڼې را پرېوتل دي بل مونږ خو طرف ته چې کوم دی دې کې خپل تخم دی سیډ دی یا چې کوم دی نو تاسو ته ښیم دا شی دا د پخپو مات شوی دی داسې موده پس په خپله په ځمکه کې ورننوځي او بیا راوخیږي دا وینه وړې وړې څانګې او بس موده پس داسې ونې جوړې شي او که دا ونې نه وي نو کیدای شي دا کورونه هم دلته کېنو که نه
دا سوچ کوئ داسې په دې کې خو دا ټریل ختم شي او ډېر اوږد ټریل دی که نه مطلب ټرایل دی یا ټریل دی وټ ایور یو کال ټرایل خو خیر قضیې ته وي او دا خبره خو دا نیچرل دی قدرتي دی ونو ته وګورئ غټې غټې څانګې ګیر چاپېره غورونه که نه او مزي دي او مرسي دي دا خلک یې کوي او مونږ تاسو په روجو کې یو بل نه ماف کوو که نه او اینډ اف ټریل بیګین پرایویټ پراپرټي نو پرایویټ پرایویټو ته نه ځو او ځای چې ځو واپس راځئ واپس خو ځو خو واپس تلو نه مخکې ته ګور لاندې دغه لرګي خیمه څومره لرګي اوبه وروړي دي پراته دي ښکاري ته ټمبر دی بالونه پکې بیل پراته دي او اوسپنې پکې بیلې راغلي دي خو مړه یې بس قسم دی نه پې دې خپلو کې جګړه وکړه نه پې یو بل ووجو مونږ چې کم دی نو چې کم شي لپاره حق دپاره ودرېدل پکار که نه نو هلته کې هغې کې ځای کې نه ودرېږو او بس ترز وې وژنو کاکاز وې وژنو ماره پلار ترز وي مونږ ته وې چې زما ورونه به تا ووژني ولې به دې ووژني زمونږ په ځمکه به مونږ ووژني دا خبره بار بار کوم دی ماله ډېر زور راکړی دی خبرې خفه یم پې که نه چې ما ته داسې ولې مونږ ته داسې ووایي دا یوازې یو مثال در کوم نو خلک یو بل ته وایي وبه دې وژني ځکه چې مونږ ته مونږ ځمکه یې خرڅوله چې مونږ اغوستې وه بیا مې انتقال کړې وه نو هغه وایي چې دا مونږ نه ده خرڅه کړې مونږ ته بیا هم پرېښوده خو بیا هم چې کوم دی ګناهګار و ځکه چې خپل حق هم غوښته او پرېم خو ده ورته خیر خو اني وی داسې باین نورې کیسې پې نه کول غواړم او الله شته که نه او بس فلحال هم الله ته پرېښې ده او کله چې بیا خبره راشي نو بیا به سره چې کم دی نو هغه کیسې کوو الله دې پکې خیر واچي د خیره دي خدای هم دې ده د ګناهونه نه وساتي خو زه اني وی دا خو خبره مې درته کوله او دغه کیسې دي مخامخ نور دی او ځای چې ځو راځئ یار په دې لاره بوزم نن زما موبایل کې زیم شته د ریکارډینګ دپاره که نه نو زه ریکارډینګ به ختوله وکړو که خیر الله کړې خیر وي او ژوند د ژوندو نو راځئ برم د بره اپارټمنټس دي کورونه دي نور ډېر تیز دی مخامخ نه تاسو ته به تیاره تیاره ښکاري زما لاس هم رپي او دا ځینې ملګري خو د ګرمۍ په تمه دي ځکه چې تاسو ته اوس ما وایي چې ګرمۍ کې به دلته راولمه هلته به د هغلکانو جینکۍ ښیم کوم چې لامبي خو دا وګورئ دا هغه تخم دی تاسو چې یادوئ دا دي دا ځای په ځای پراته دي دا بس په خپله بیا روخیږي او ځنګلونه او یو وخت دلته د امریکې نه به چې کوم دی نو ټمبر نورو ملکونو ته ته بیا دلته کې چې کوم دی نو د دغه دا چلو شو چې سوي ورته لرګي کمې راغی ځینې ځایونو کې وچکالي شوه بیا د امریکې حکومت ولګېده چې ټمبر باندې بین ولګاو چې لرګي به نه وځي او ونې بوټي به څوک نه وخی اوس چې کوم دی نو امریکا کې تېز ځنګلونه د امریکا کیلیفورنیا ریاست هغه چې کوم دی نو هغې کې وچکالي شروع شوې وه ونې بوټي به نه کېدل اوبه په لاندې روانې وې که نه نو څه وکړه هلته کې حکومت هلته چې کوم دی نو ټول د پټرولو ګاډو ختمولو باندې لاس پورې کړو اوس د بجلۍ ګاډي پکې چلیږي اوس چې کوم دی نو سونر او لیټر به چې کوم دی نو د بجلۍ هلیکاپټرې پکې راشي د بجلۍ ټرکونه د بجلۍ ګاډي او بس په ونو بوټو باندې باندې اوس اوبه په بره راغلي دي مونږ تاسو څه کوو مونږ هغه ونې بوټي کرو کوم چې اوبه ډېرې څکي لکه لاچي شو غوړاسکې شو که نه دا اوبه ډېرې زیاتې څکي دا خو په هغه سیمه کې پکار دي چېرته چې سیب وي که نه خو زما په کور کې ما یو ونه کرلی چې هغه بوټي اوبه ډېرې څکي که نه او وجه دا ده چې هلته کې به اوبه سیب راته شاته زما کور شاته یو نالۍ تېره شوې ده د هغې د وجې نه چې کوم دی نو اوبو سیب به ما نه و کرلی ما نه وړاندې چې کوم مالکانو د کورهي کرلې وه خو اوس ما ته لګي چې د هغې ونې ضرورت نشته نو که خیر سره دې بس به چې کوم دی د هغې نه زه څانګې مو هم ورو ورو به یې راکته کړم تاسو ته به یې دروم ښیم کله چې زه د هغې نه څانګې هم په هغې بدله م ویډیو جوړه کړم که الله کړې خیر وي ژوند د ژوندو او د نننۍ روژې نه ووتم نو الله دې پکې خیر وکړي روژې څه پاتې شو ملګرو دا هم راته ووایه که نه ګورئ ونې را پرېوتې دي دا تاسو وینئ او مای ګاډ مونږ را پرې نه وځي کاڼې اکثر د یتیم سره لري سره دې پس به دلته ماشي مچان هم سیوا شي بیا به دلته چې راځې نو ماشي به نن او ته زه خو روزانه دلته راځم نن نیم راغلی خو ماب مېږه دغه کیسې دي بلا پکې ونې بوټي دا وینې دا لرګي پکې زاړه شو نه پې چا څوک ووایي دلته په امریکا کې هم خلک لرګي بلي داسې نه چې نه بلي کورونو کې لرګي زما کور کې په خپله چې کوم فایر پلیس دی په ژمي کې چې کوم دی نو هغې کې مونږ لرګي بلو خو دا لرګي نه بلو پوه شو چې دا چې کوم دی نو هغه ټریټډ کړی شوي وي هغې ته چې کوم دی نو کیمیکل ورکړی شوي وي هغه لرګو ته ځکه چې هغه کور کې اور نه لګي د هغې نه ځکه لرګو کور دی نو سوچ کوئ صاحب مې ماته کېږي دا به څه چل کېږي په دې لاره به څنګه ځم یار اخوا انور هم دی خو ځایم ته په ځنګل کې بیا لوړ شو دا ګوره دې لرګو ته وګورئ څومره خشاک پکې پروت دی ګیر چاپېره کاش چې ما تاسو له دا لیږلی شوې او تاسو پې تنورونه ګرم کړي او که نه مونږ خو ټول سیل سپاټه ده خېټې ده بس دا خبره چې که چې د وړو سره چکر لم ځو نو هم رسټورانټ ته ځو چکر له او جنک فوډونه خورو لږه دمه کومه ښه بیا خبرې کوو یار ما طبیعت لږ ګډوډ شو نو دا دوله لار خو مونږ ووهله له خیره سره
خیال هم دی ورته په دې ونو بوټو ته وګوره یار سړی حیران پاتې شي ګټې دي نه چا ګټه وچلوله زموږ کلي کې خوړ خو اوس مړ شوی دی خلکو وواجه یو خو د سرکار پکې لاس دی ځکه چې هغه اوبې ته یې بل طرف ته واړولې پنجاب ته ځي هلته سیندونه دغه ډېر دي که نه او اوبه چې پکې هم پکې د سیند نه را پرېښودلې کېدي ګوره دا خوړونه سیندونه دا چې کوم دی نو دا اوس دا لیک دی که نه دا چې کله په سمندر کې اوبه سیوا شي یا په دې کې اوبه سیوا شي دا ورو بیا خوړونه سیندونه دا یو بل سره کنیکټډ وي دا د اوبو نکاسۍ نظام دی نو هغه ځینو ته اوبه ورپرېږدي کوم ځای کې چې آبادۍ ته نقصان نه رسي زموږ طرفونو ته سي بس په یو طرف اوبه ورپرېږدي چې کوم دی که کورونه یې وړل که خوړونه یې وړل که ځناور یې وړل که هر څه یې وړل هغه چې کوم دی نو کیسې دغه شان پوره انتظام نه شي او څه زموږ هم پکې لاس دی موږ هم د اوبو د په لاره کې چې کوم دی کورونه آبادۍ او مارکیټونه دوکانونه هوټل یې جوړې کړي دي هغه هم پکې هر اړخیزه دی ناپوهي ډېر بد شی دی ګوره مرګ خو هسې هم حق دی خو کله چې سړی په شمېرو کې مړ شي که نه چې 10 مړه شو 10 شل مړه شو یا چې کوم دی نو بس په ځان پوه نه شي او څوک یې ووجي یا دغه ناپوهۍ کې کیسه ده هغه بیا ډېره خطرناکه خبره ده ګوره کاکا او کاکي ته وګوره سپی هم را روان کړی ځان سره او را روان دي سپي له یې خوله تړلی مطلب دا چې سپی چې چل کوي تروړ په خیر که نه ترسلم څنګه چل دی ستړی مه شي سپي خو چې چل کوي که ما ته یې وکتله چاته به یې کتله هغه ته هم دا چې کوم دی روژهدار غوندې ښکاره شوم پکوړې مکوړې ډېرې خوړلې راځه غوښه یې نیولې ده موږ هم نن سبا غوښه نیولې ده چربي هم نیولې ده بیسیکلي څه خو زما دوايي خورم د هغې سایډ افیکټ دی او بل ورسره چې کوم دی نو ډېره موده وشو ما اکسرسایز پرېښو مې پرېښو نو د هغې د وجې نه هم انشاءالله که روژه خیر ښه سره ختمه شوه بیا به داسې په ځنګلونو کې ډېر زیات ګرځو خلک به هم پکې وینئ تاسو نن خو څوک نشته دی زیاتره خلکو روژه ده دلته په دې علاقه کې روژه یوازې مسلمانان نه نیسي دا هم درته ووایم عیسایان یې نیسي هندوان یې نیسي یهودیان یې نیسي که نه خلک روژې نیسي داسې مطلب دا دی دلته وګوره نو اوس پرې بله مې دلته پکې را روان وم مازدیګر ټایم روژه ماتې ته یو 40 منټه پاتې وو کاکا سره سپی وو سپی ما پسې را پرېښودو بیا مې ورسره جګړه وکړه هلو اوکې لیش خو ځان سره که نه دا اوس خدای دې غرق او تباه که دا پکې بله ترور وه ترور چې نور تروریان یې خوښي که نه دا هغه ترور وه تروریان دا ښځو کې سړی و راشه که تودېږي مونږ دا خلک هم پېژنو پوه شوې ښځو کې سړی و نو اوس که ورته سوی دی ورته چې کوم دی لکه مونږ به لمونځ هم کوو اودس به هم کوو او دې چې کوم دی نو سپي دغه کوي نوی تحقیق ښایي چې د سپو لاړ چې کوم دی چې کوم بکټریا دي نه بیمارۍ هم جوړېږي پوه شو دا خلک چې کوم دي خو ډېره زیاته مینه کوي سټل مټل هم سره کوي مطلب دا دی چې مخ وله سټي دا سپی که نه دغه سټل نه ما مطلب دغه دی د ډېرو خلکو مقصد نور څه چې دي نور سره پار ساتلي خو نه اټس ناټ لایک دیټ که نه دا خبره نشته داسې نو او کېدای شي بیا لاندې نور ټمبر ته وګورئ هغه د مخامخ لرګي ته وګوره سوره لرګی پروت دی لاندې ویډیو بیا ځان ته زوم ان کې زه خو روان یم خبرې کوم 11 منټه مې چې کوم دی لکه روان ریډیو خبرې وکړې روان ریډیو پر رایه شو ما سره یو ریډیو پروت دی زما پلار چې کوم دی زموږ کلي په میله کې اخیستی یار ما به یو ریډیو سټیشن سره کار کوه په هغې به زما پروګرام راته ډېر پاپولر پروګرام و هغه وخت سره زه ما سره زما یو بله همکاره به وه نو موږ به پروګرام کوو او ډېر زیات مشهور پروګرام و د هغه وخت سره خلکو به اورېده په ریډیو باندې بیا موږ په سوشل میډیا باندې به هم کوو نو ډېر زیات زما پلار به هغه پروګرام زما اورېده ناست به و د هغې دپاره ریډیو اخیستی و که نه هغه ریډیو ما سره پروت دی خو هغې کې یو کیسټ دی زه نه پوهېږم زما پلار پې ګانې اورېدی او که نه تلاوت دی پکې څه شي دی او په یو شریکه باندې ګورو خو هغه ریډیو له زه سیلونه راخلم ما سره پروت دی زما پلار د ټول نه غټه نښه خو زه او بیا ورپسې چې کوم دی ما سره چې کومه نښه پاتې شوې ده زما پلار نو هغه دغه ریډیو دی چې د هغه په لاسو کې به و په هفته کې 15 ورځې بیا زما پروګرامونه اورېدلو هغې دپاره به چې کوم دی نو هغه ریډیو ما پلار ساتلی و نو په هغه به په شریکه باندې ورو او یو بله خبره مې هم درته کوله خو به ته بیا وکړم زه صحیح ده اوکې داسې به راشو سا مې را باندې امات را خدای مې د خیر ښه سره کور موږ کور دومره لرې شوی دی خدای مې د کور ته خیر ښه سره ورسېد دې ځای کې بیا وګورئ سوره لرګي پراته دي هغه وګوره کټ کړی شوي دي لارې نه خوا کړی شوي دي مات کړی شوي دي کنې دې نه خو چې کوم دی نو کېدای شي ټیبل او کرسۍ ته جوړېدی میز او کرسۍ یادوم که نه څلور پریزې یادوم څلور پریزې ورته وایي که څه شی ورته وایي دا وګوره ټوله سوره لرګي پراته دي نه چا لرګي وتښتو نه چا ونه وواله نه چا بوټي ووو که نه نو بس دغه کیسې دي نو ځکه خو په دنیا باندې حکومت کوي تاسو کلي کې وټوخېږئ دي ته پته ولګي چې عبدالله وټوخېده اوس دا پول در ښایم ګوره اول به خلک په دغه لار باندې دغه کور و اوس دا پول اوس جوړ کړی شوی دی دا چا جوړ کړی دی دا په رضاکارانه توګه باندې جوړ شوی دی خلکو جوړ کړی دی دلته کې تر په خیر
خو چې کوم دی روژه خبرو کو نه نو کورونو ته وګوره دا پول چې کوم دی دا رضاکارو جوړ کړی دی خیال هم دی ورته ماسي ته وګوره ماسي په غوږ کې چې کوم دی ځان ته پته شته ګانې لګولي دي که یار څه بل څه اوري موبایل به سره دی زمونږ خو حاجي په موبایل هم نه پوهېږي او نه وله موبایل ورکو ځکه چې بیا به پوه شي په خپل حق نه به خبر شي نو بیا به چې کوم دی نو خپل حق غواړي نه خور له موبایل ورکو نه چې کوم دی نو ښځې له ورکو موبایل او دا خبر نه پوهه کس مطلب چې پوهه دې نه ورکړي هغې له یو شي ته ورکړي هغه بیا ابیوز کېږي چې ته په یو شي باندې پوه نه یې که نه نو اول ولا پوهه پکار ده چې پوهه ولا ورکړي خور له لور له کنه اوس دغه دور نه دی اوس د اے آی دور دی آرټیفیشل انټیلیجنس دور دی هغه احمد علي ننګیال صاحب وایي زه به تاسو سره هغه ویډیو هم شیر کړم څه موده پس وایي څه ښکلي وختونه و که نه او وي نه به جنګ وي نه جګړې او پلانې او کیسې هر څه و هغه ټایم سره خو دا خبره یو بل باندې خبرېدل نو سبا سوشل میډیا دور دی ډیجیټل ایج دی وایي دا ونې چې کرلې دي دلته کې مخکې به خلک په دې لاره باندې داسې تللو دا لاره یې ورته بنده کړې ده دا دوه بوټي کرلي دي ورته نو راځئ خیال هم دی ورته نن په ځنګل کې ګرځوم چې سترګې مړې شي ګورم چې دا ویډیو څومره خلک ګوري او څومره شیر کوي او څوک یې تر اخره پورې ګوري ځکه چې کوم دی تاسو چې غلی زه غوړ جړ خلک وښیم نو خلک بیا ما وکیل خانه داسې کې پلانې شي دا ګوره سترګې ورته پټې کړه چې کوم سړی یې نه ګوري نه دی ګوري که یو کس یې ګوري هم به دا ویډیو زه جوړوم که لس کس یې ګوري هم به زه جوړوم او که شل کسان یې ګوري هم به زه جوړوم که 1 میلیون یې ګوري هم به زه جوړوم څو پورې زه ژوندی یم که خیر دا زما شوق هم دی دا زما کار دی دا خبره زموږ د کلیوال خبره دا زما کسب دی که نه دا پکې ګوره دلته کورونه دي که نه ګیر چاپېره سړک په ټرایل سره خوا او دې سره وګوره دا کاڼي ګټې نه چا ګټه ووړه کور ته نه چا ونه وواله خبره بار بار ریپیټ کومه بس سړي ته افسوس ورشي که نه چې دا وړې وړې څانګې چې تاسو وینئ دا ګوینه تخمونه راختې دي تاسو ته ښکاري دغه ونې ته وګورئ ښه د مزې چې کوم دی ته به وایې چې خیال هم دی ورته په یو ونه کې 2 ونې دي راشه کتو دی هغه ځای ته ورځو هلته هلکانو جینکۍ چې لګیا دي کښتۍ راورسېدې زموږ نه مخکې که نه موږ خو پکې ځای په ځای ودرېدو ساه هم پکې واغسته دا پکې دې خوا اوس دې خوا به لوړ شو نو دې هلکانو جینکو پسې مور او پلار راغلي ګاډو کې به راغلي بوځي به کورونو ته دا ټینیجرز دي ټینیج مطلب تنکي هلکانو جینکۍ دي تنکي مطلب دا دی چې 1400 کال نه واخلې 1400 1400 1500 کسانو هلکانو جینکۍ دي څه پوه شوې اوس دا ونه چې کم ده که نه دا داسې را پرېوتې وه دې ځای کې به دا لاره یې بنده کړې نیمه یې خوا غورځولې ده او نیمه یې دې خوا غورځولې خو لارې ته پرانستې ده ګوره او دې جړې ته وګوره څومره غټه ونه ده تاسو ورته وګورئ که نه خو بیا هم بس دا خبره چې د ونې په سر څوک چا ونه وژلو ته به تاسو به هم وایي چې د ډېر ارمان دی په دې امریکا کې په ونه باندې یو بل خلک ووژني خو الله دې نه کړي راځئ چې ورسو هغه ځای ته ورشو هغه هلکانو جینکۍ رانه لاړله ښه نو دا ځای دی په دې ځای نه دي را کښتۍ روانې ټولې استادان هم ورسره دي او شاګردان هم ورسره دي دا خلک بیا چې کوم دی د دې ځایونو نه دغه کېږي مطلب دا دی چې د دې ځای نه بیا کښتۍ روانې هغه روینګ د دې ځای نه کېږي ته وینې تاسو ته مو هلکان تنکي هلکانو جینکۍ تاسو ته خو به پېغلې ښکاري خو واړه دي ماسي خو سپی راوستی په سپي یې داسې لاس و له خیره سره دومره مینه چې کوم دی نو که مونږ یو بل سره هم کولې نو دا خبره چې نه به جنګ و نه به جګړه وه داسې هغه طرفونو ته چې داسې ورشئ که نه ګیر چاپېره نو داسې ورته غوږ کېدی اوس دې ته چې راشو په دې بینچ به ورته کښېنو او لږ به زوم ان او زوم آوټ شو راغوړی دلته کې ښه ورته خیال هم دی دا اوس دې بیلچې راخلي ورپسې دا ګوره یعنې زویل دا هم د چا په یاد کې جوړ شوی دی لکه کې به نو ورته که نه خیال هم دی ورته تماشه کوئ ای دا به داسې کوز به زوم ان شو وینې تاسو ته ښکاري ورسه که نه دا اوس ورته وګوره دا به دې کښتۍ روانې دي ورته ورخېږي دا کښتۍ روانېږي دغه دی نه دې ته به تاسو له ما ویډیوګانې مخکې هم جوړې کړې دي دغه راللو که نه او دې اوس کښتۍ روانه کړې ده ورته غوږ کېږي ټیم ورک ښه ټیم ورک او ډریم ورک دې ته غوږ کېږي 20 منټه خو برابر شو آلموسټ او دا ورته اوس غوږ کېږي دې کښتۍ روانه کړې دا به اوس هغه ځای ته اوسي او سره هغه موټر والا کښتۍ هم روانه شوه وینې دا موټر والا ده که جسټ ان کیس اکسیډنټ کېږي یا بده پیښه کېږي سپیکر دا استادان دي دا ورته ګورئ جینکۍ هم لګیا دي او مونږ صرف په ډوډۍ پخو په جینکو باندې که نه بس چې لویږي په دې لپاره هم روړي چې دا به واده کوو کله بلې غاړې ته به ولې څنګه ورچو او امپاور کوو یې نه واک اختیار ولا نه ورکوو مطلب دا دی چې تعلیم زده کړه ولا نه ورکوو نو بس خوار وزار ګرځي ټول عمر بیا اول په کور کې چې کوم دی رونه وخي بیا چې واده شي هغه چې کوم دی نو کوم او بخښنه غواړم هغه چالم چې ورکړي نو هغه پې خپلې لوبې وکړي ځکه چې کله ورته یې مالګه کمه ده کله ورته یې مالګه زیاته ده او کله ورته وایي چې کوم دی نو
زما د مور د خیالونه ساته او زما د پلار خیالونه دا په کوم قرآن مجید کې راغلی چې داسې بل سړي ښځه چې کوم زما په مخ او خاطر باندې باید زمونږ د مشرانو قدر کوو عزت کوو دا څه ډفرنټ سټوري خو هرګز داسې نه ده نه چې مطلب دا دی نو دا خبره نو دا خلک دي دا ګوره چې کوم د خپل حق نم خبر دي د خپل واک نم خبر دي د خپل ژوند نم خبر دي نه دا ته ګوره استاد بابا وسره دی داسې بابا ته مونږ په کلي کې کټ سوري کړي لاندې مو ته چې کوم نه لوښي ایښي او دا کاکا لګیا دی دلته چې کوم نه راشه وړو سره کښتۍ ګرځي سوچ کوه کم سے کم د اویا اتیاو کالو دی نو دا خبره او زموږ باباګان بیا چې کوم دی کرونې ته هم ټینګ نه شي که نه خدای دې بس نیکې ته مخه کړي زمونږ ها او دا ټول چې کوم دی د 1200 1400 1500 1400 کالو هلکانو جینکې دي څنګه منډې وي دا که نه خو بس واک اختیار ډېر زیات ضروري دی که نه او دغه حساب سره واکې هغه کښتۍ روانه شو جینکو پوش کړه وینې تشې جینکې پکې ناستې دي که نه 1 2 3 4 5 6 7 وینې تشې جینکې دي پکې نو بس سوچ کوئ په دې بله جلا ویډیو جوړم دی که تاسو به ځنګل منګل هم ولیدو نو بیا به بله ویډیو هم جوړه کړم که خیري دې دوو ته وګورئ دا هم را روانې دي همې کمانډرې دي که نه بس خوراک هم صحیح دی که نه زمونږ په شانتې خو نه چې مونږ چې کم دی نو په شوروا کې ولا ماته کو چرګ پتون چې کم دی نو زوی له ورکو او سانګ چې کم دی نو سانګ هم نه خپې ولا ورکو نه نو بس الله دې پکې رحم وکړي دې ته وګوره او دا خضرنۍ بیلچې دي دا چې روانې کړي دي چې کم دی نو تاسو ته څه وایې سپو ته وایې که څه شی ورته وایې دوه وړئ ځان سره اوس ورته غوږ کې راغله بله کښتۍ هم روانېږي تاسو به دا استادان دي دلته کې او د دې ځای نه روان دي یاره زه خو یم چې ما هم په دې کې ځان له ایډمیشن وکړی د دې کاونټر سره چې دې کې مونږ هم دا کښتۍ ګرځولې کم سے کم انټیانو سره خو به ګرځو که نه روژه هم لنډېږي او ویزا هم لنډېږي دا چې کم دی نو غوږ کې دی ښه اوس دغه کښتۍ روانېږي غوږ کې دی ښه لږ خو یې ور وړاندې یې کړه صرف دا تماشا وکړئ دا جینکې دا کښتۍ څنګه روانېږي خو ډېر زیات زوم ان شوی یم که نه نه پوهېږم چې تاسو زما آواز درځي او که نه درځي خو څو شېبو کې به لرګي نه چې ښکلې بوی راځي چې رنګ یې ورکړی سمت بانډ بوی ته سم راځي که نه دې ته وګورئ دا های های خدایه الله دې بس خپل رحم وکړي او څه ماشي غونته راغلي دي مونږ کې څه ګوره چې د سم کس پسې لاړ شي نه سمه وینه به ترې وڅښي مونږ کې خو کم دی وینه هم چې کم دی وچه شوې ده تشه چربي ده لکه ماشي مچان نه بیا تاویږي ها ترور ته غوږ کېږدي ولکه چا کښتۍ روانه شي دې ګوره کښتۍ ورکوزه کړه داسې ورکوزوي نو بس دغه کیسې دي او هغه کښتۍ خو لاړله وینې هغې سره موټر هم لاړم دغه یې روان دي تاسو ته ښکاري خطره پکې لا ولاړم دی او لږ زوم ان شو زوم اوټ شو او دې ته غوږ کېږدي ښه ښکاري ته واړه پکې کېناستل وینې ورو ورو کېني پکې تاسو ته خیال دی که نه اوس ورته غوږ کېږدی دا ټیم ورک دی ښه دا کښتۍ ماتېدی هم شي ډوبېدی هم شي دې کې دا ځای راځي په دې اوبو کې په دې کې ما په خپله هم کښتۍ ګرځولې ده خو د موټر والا نو تقریبا 80 فوټه 100 فوټه که نه 80 فوټه 40 فوټه 15 فوټه 10 فوټه داسې اوبه دي پکې ځای په ځای باندې نو چې لږه خوا ورشئ دا پوره ډېر اوږده لاره ده انشاءالله دې کې به تاسو ما مخکې پکې بوتلي هم دی د روینګ والا سره تللی یم خو هغه لویو کسانو سره او بیا به هم بوځم که الله کړې خیر ژوند د ژوندو او دا ډېر ښه ایکسرسایز دی پکې ده ښه تره ته غوږ کېږده تره زر کوې که نه یار مونږ هم ستړي کړو به د دې په تمه چې دا کښتۍ روانه شي دې پهلوانې ته وګورئ وینې که ته پوه شې کړه او څه بله موټر والا کښتۍ مو ته خوا ولاړه دغه دی دغه ده دې ګورنر ته وګورئ الله خیر زه ګپ لګوم ټوکې کوم بعضې وخت خو هرګز مقصد دا نه دی چې چا پورې خندني کو یا ټوکې کو دا ستاسو د انګیجمنټ دپاره تاسو سره چې کم دی نو وینې دومره خو زه زوم ان شوم ښکاري ده که نه چشمې بیا یې چولې دي پکې راشه که ته ودرېږې بس دې به اوس روان شي واقع دی وان ورو ورو هر چا سره خپلې بیلچې دي دوه بیلچې دي ورسره دا ډېره تیزه ځي ډېر سپیډ کې ځي دا چې دې کله موج کې راشي او موشن کې راشي که نه دا بیا ډېره تیزه شي روانه شوه کښتۍ ورو ورو زوم اوټ شو او بس هم د دې سره به زه وکیل خان هم تاسو نه واخلم اجازت د لوی الله پام